زمونږ دا قام چې غرق دی نو د دغې وجې نه غرق دی چې دی یو بل سره خالص مخلص د الله د رضا دپاره مینه او محبت نه کوي بلکې زړونو کې وړې وړې خبرې ساتي. زمونږ په خادو کې کومه دعا وي؟ مور دعا کوي چې خدایه زولی کې مې خیر واچې چې شر پکې ونه شي. پلار بچو ته نصیحت کوي چې بچي خلک کو ته هر څه وایي په یو غوږ کې اورې په بلې وکاږې خو شر به نه کوې. د میلمنو ورځ ده د ښادۍ ورځ ده ځان باندې به ښادي اور سکور نه کوې. دا ولې وایي؟ نو نن خوشحالي په کورونو کې ځکه نشته دی چې مونږ خپل نیتونه بل ته خراب کړي دي. نن په کورونو کې خوشحالي ځکه نشته دی چې زمونږ د رور مسلمان د ښېګړې نیت نه دی کړی. د خدای د پاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم سر زما سوال دا دی چې پخوا کورونه کټه وو خو خوشحالي ډېره وه. اوس د کورونو نه محلونه جوړ شو خو خوشحالي ورکه شوه. دا څه وجه کیدی شي؟ ما خوږه بچې رحمت شاه ساحل صاحب وایي هلته جونګړې او کنډرې هم آباد ښکاري چرته چې زړونه دلبري کوي خاني نه کوي. نو مطلب د خبرې دا شو کله چې انسان خالص مخلص د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه او محبت ساتي نو هغه ځای کې به سکون راحت او خوشحالي به ډېره وي. او کله چې د پیسو د وجې نه د کور د وجې نه د ګاډي د وجې نه د تعلیم د وجې نه یا د څه بل څه غرض او د لالچ د وجې نه یو بل سره رشتهداري وي یو بل سره ورکړه دا کړه وي یو بل سره یارانه دوستانه وي نو په هغه کورونو کې به خوشحالي او سکون بالکل نه وي. زمونږ دا قام چې غرق دی نو د دغې وجې نه غرق دی چې دی یو بل سره خالص مخلص د الله د رضا دپاره مینه او محبت نه کوي بلکې زړونو کې وړې وړې خبرې ساتي. ځکه خو عباسین صاحب وایي د تباهۍ نه وړاندې سم کړې زما قام خالقه چې غاښ ترې واخلي بیا به څه کړي په بادام خالقه او چې دې راکړې مرتبه ده د الهام خالقه خپل خاص بنده دې کړمه فکر مې کړې عام خالقه. نو خپل خدای ته سوال کوي عباسین صاحب چې زما قام د تباهۍ نه بچ کې د تباهۍ نه به کله بچ کېږي دا به هله بچ کېږي چې دې د یو بل ملاتړ جوړ شي یو بل سره مینه او محبت شروع کړي او د خپلو رشتهدارو خیال ساتل شروع کړي. تاسو نن وګورئ زمونږ په خادو کې کومه دعا وي؟ مور دعا کوي چې خدایه زولی کې مې خیر واچې چې شر پکې ونه شي. پلار بچو ته نصیحت کوي چې بچي خلک کو ته هر څه وایي په یو غوږ کې اورې په بلې وکاږې خو شر به نه کوې. د میلمنو ورځ ده د ښادۍ ورځ ده ځان باندې به ښادي اور سکور نه کوې. دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي چې کله کله مونږ زړونو کې وړې وړې یو بل ته خبرې ساتو او چې کله په بل رور مسلمان باندې ښادي راشي په هغه موقع ورسره بیا ګیله کوو په خپل ټینشن کې وي یو غوبل جوړه شي جګړه جوړه شي او هغه واده په غم باندې بدل شي. څه خلک خفه لاړ شي او څه خوشحاله لاړ شي واده والا په واده باندې پوه نه شي. نو نن خوشحالي په کورونو کې ځکه نشته دی چې مونږ خپل نیتونه بل ته خراب کړي دي. نن په کورونو کې خوشحالي ځکه نشته دی چې زمونږ د رور مسلمان د ښېګړې نیت نه دی کړی. نن په کورونو کې خوشحالي ځکه نشته دی چې مونږ د بل رور مسلمان غیبت کوو او د هغه بدخواهي غواړو نو مونږ نه خپله خدای پاک سکون ختم کړی دی. که چېرې فرض کا مونږ رور مسلمان ته نیت صفا کړه د هغه د ښېګړې دپاره نیت وکړه او د بل رور مسلمان د ترقۍ سوچ مو وکړه او د بل رور مسلمان تر هغه خبره برداشت کول زده کړه زمونږ په خپل کور کې به راحت او سکون انشاءالله العظیم پیدا شي. جو جهان مننه سر ستاسو جواب راکولو. لوی سړی شي بچې بریالی اوسئ کامیاب شي. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په وټساپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای د پاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.